د سفر په دوران کې روجه نیول غوره دي او کنه خوړل غوره دي؟ ډېر قیمتي بیان دی، نو راځي چې ټول یې وګورو. لکه بعضو ته چې دا وایي چې سفر دی روژه پکې ماتولی شي، نه نو څنګه پکې، او که زه ونیسم او که نه زموږ مذهب کې شتي او که نه کتاب کې شتي او مولوي صاحب یې مني او که نه مفتي صاحب یې مني او که نه شریعت ته رخصت ورکړی. څه یې ورکړی؟ رخصت. په دې کې د علماو اختلاف دی چې سفر کې روژې نیوه غوره دي او که نه نیوه غوره دي. منځنی قول دا دی چې حالاتو ته ګوره، که چېرته د سفر اساني او روژې نیوو کې مشقت نه وي، نو بیا روژې نیوه غوره دي په دې چې ذمه یې زر فارغه شي. که چېرته مشقت نه جوړېږي، او که مشقت ته جوړېږي نو بیا دې روژه وروستو کېږي، بیا دې قضا راوړي. او چې کله د ده بدن ته تکلیف رسي بیا خو روژه نیوه حرامېږي. چې کله بدن ته تکلیف او نقصان رسي او دی بیا هم وایي زه روژه نیسم، نه. او که بدن ته تکلیف نه رسي او سفر اساني او مشقت پکې نه وي او دی وایي ماته اسانه ده، نو بیا دې روژه ونیسي، وجه دا ده چې دې سره ذمه فارغه شي. نو زموږ دا خلک، زموږ د دې خلکو دا ذهن دی چې څومره انسان ته په یو عبادت کې تکلیف میلاو شي نو په دې باندې ده ته څه میلاویږي؟ اجر ورته ډېر میلاویږي. حالانکې دا غلط سوچ دی. څومره چې عبادت د پیغمبر په طریقې دومره په اجر ډېر میلاویږي. دا پکې نشته چې مشقت پکې ډېر وي. زموږ د دې خلکو دا سوچ دی. خدا قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو، لازمي دا ویډیو لایک کړئ او دا بیان خپلو ملګرو سره شیر کړئ او کمنټس پې لازمي وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله.